دوستانو یوم عاشورا یعنی لسم محرم روان دی او دا ډیره د عظمت والا او ډیره بهترین ورځ ده او د اسلامی تاریخ ډیر عظیم کارونه د دې ورځ سره تعلق ساتي لکه په دې ورځ باندې الله تعالی ځمکه اسمانونه او قلم دا پیدا کړی دی او دویم دا چې الله جل مجده په یوم عاشورا یعنی په لسم محرم باندې د آدم علیه السلام توبه قبول کړې و آدم علیه السلام نه چا خطا شو او کوم بوټي نه الله جل مجده باندې کړو چې دې ته باندې نږدې کیږي هغه د آدم علیه السلام نږدې شو نو بیا آدم علیه السلام چې کله توبه قبول شو هغه د یوم عاشوري او د لسم محرم ورځ و په دې ورځ باندې الله جل مجده ادریس علیه السلام بر اسمان ته خېجول او سلورم دا چې کله د نوح علیه السلام قوم باندې طوفان راغی نو الله جل مجده د نوح علیه السلام قوم په دې ورځ باندې د طوفان نه محفوظ وساته یعنی په دې ورځ په طوفان هم راغلی او په دې ورځ الله تعالی د نوح علیه السلام کشته د طوفان او د سیلاب نه محفوظ هم ساتلی و او پنځم دا چې په دې ورځ باندې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته د خلیل الله لقب ورکړ خلیل دوست یعنی دوست د الله نو په یوم عاشورا او په لسم محرم باندې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب ورکړی و او شپږم دا چې الله جل مجده په یوم عاشورا باندې د یوم عاشوري په ورځ باندې په ابراهیم علیه السلام باندې اور گلزار کړی و او شپږم دا چې اسماعیل علیه السلام پیدایش په دې ورځ باندې شوی دی او اوم دا چې په دې ورځ باندې یوسف علیه السلام د جیل نه رها شوی دی یعنی یوسف علیه السلام باندې هغه تهمت لګیدلی و دغه تهمت نه یوسف علیه السلام او د یوم عاشوري په ورځ باندې رها شوی دی او په دې ورځ ورته بیا د مصر بادشاهي ملو شوې ده او اتم دا چې په دې ورځ باندې د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ملاقات شوې ده یعنی یوسف علیه السلام ورونو کوی کې غورځول بیا قافلې والا ځان سره بوت مصر ته نو ډیر موده پس د کنعان نه یعقوب علیه السلام تللی دی یوسف علیه السلام سره ملاقات شوې دی چې په کوم ورځ ملاقات شو هغه یوم عاشورا وا او هغه لسم محرم وا او نه هم دا چې په دې ورځ باندې الله تعالی موسی علیه السلام ته او د موسی علیه السلام قوم ته د فرعون او د فرعون د قوم نه نجات ورکړي یعنی فرعون او فرعونانو با په موسی علیه السلام قوم باندې ډیر ظلم کولو او ستم به کولو الله تعالی هغه ته نجات په دې لسم محرم باندې ورکړي دی دا غینا او په دې ورځ باندې الله تعالی په موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړ عظیم الشان کتاب دی او آسمانی کتاب دی د دې نزول په یوم عاشورا یعنی په لسم محرم باندې او دا شانت سليمان علیه السلام ته بادشاہي په دې ورځ باندې ملو شوی دا دومره عظیم ورځ ده چې سليمان علیه السلام ته بادشاہي په یوم عاشورا یعنی لسم محرم باندې ملو شوی و او په دې ورځ باندې الله تعالی ایوب علیه السلام ته سخت بیمارونو نجات ورکړ یعنی ایوب علیه السلام په بیمارو کې گرفتار او ډیر له علاج بیماری وي او الله تعالی ته چې په کوم ورځ نجات ورکړ هغه د لسم محرم ورځ وا او په دې ورځ باندې الله تعالی یونس علیه السلام د مہی او د کب د ګډې در بهر کړو سلويخ ورځ تقریبا چې کله په ګډه د کب کې تیری کې نو الله جل مجده ته حکم وکړو چې یونس علیه السلام بهر د ګډې نه غزار کا چې په کوم ورځ دې غزار کا نو هغه د لسم محرم ورځ وا او یوم عاشورا وا او په دې ورځ باندې چې کوم دی د یونس علیه السلام د قوم توبه قبول شو دا واحد کوم چې کله دې ته علامات د عذاب ښکار شو او دی توبه وستل شروع کو جړاګانې شروع کی نو الله تعالی عذاب واپس ک الله توبه قبول کا دین علاوه چې چا باندې عذاب راغلی دی او علامات د عذاب کار شوی دی اگر کاغي توبه وستدا بیا هم عذاب واپس شوی نه دی الله په عذاب نازل کړي دی او دین علاوه په دې ورځ باندې عیسی علی السلام پیدا شوی دی یعنی په یوم عاشورا او په لسم محرم باندې عیسی علی السلام پیدا شوی دی دنیا ته راغلی دی او دین علاوه په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام ته الله تعالی د يهودو نه نجات ورکړ او بر اسمانو ته خو جوړو یعنی يهوديان را پاسېدلیو او عیسی علیه السلام شهید کولو الله جل مجده د خپل شان او د خپل قدرت موافق عیسی علیه السلام بر اسمان ته اوچت ک او د يهودو نه ولا نجات ورکړ او په دې ورځ باندې چې کوم دی په دنیا باندې لومبه باران د رحمت شوی دی یعنی په دنیا باندې چې کله لومبه باران کېده نو هغه ورځ د یوم عاشوري وا او د لسم محرم ورځ وا او دین علاوه قریش مکه هغه وخت کې د مشرکانو اکثر ایمان نور وړي دی با تعظیمنه
په بیت الله شریف باندې چې کله غلاف خورولو نو په لسم محرم باندې په خورولو چې کله په لسم محرم تاریخ او لسم محرم ورځ بشوا نو قریش مکه بروته او دی په بیت الله شریف باندې ادبا او تعظیما غلاف خورولو او په دې ورځ باندې د آقا علیه السلام نکاح د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره شوی د نبی سلام چې کله لومبه نکاح کوله نو لومبه نکاح د نبی سلام د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره او دا د لسم محرم ورځ وا او یوم عاشورا وا او دین علاوه چې قیامت قایمیږي نو هغه به هم د یوم عاشوري ورځ وي یعنی یوم عاشورا وي او لسم محرم وي او د جمعې ورځ وي نو په دې باندې با قیامت قایمیږي او د دین علاوه نور د اسلامي کارونه هم په دې ورځ باندې شوي دي